د فتحې په اوله ورځ باندې چې کله فتحه راغله 10 بجې وې، د ورځې 10 بجې وې چې ټک ټوک ونیښته. زما کور په ناصرو کې و، پاس په ناصرو کې و. ټک ټوک چې ونیښته نو دغه عسکر ور ډزې وکړې. زه د اشدارو ته جګ شوم، د عسکر ما ډېرې بدې ډزې کوي. چې وخت کې ګورم چې منډې شروع شوې. یوه پوسته وه دغه د دوسرکې په سر باندې دې پوسته وه 10 بجې وې. د دې سره پوستې نه عسکر منډې وکړلې، ما له دا فتحه راغله او ما سره یو ډنګر باسکل سره و. په دې باسکل مې پښه راوړله او بازار ته مې ځان راورساوه. او ویلنی نفر زه بازار ته راورسېدم او چې بازار ته زه راورسېدم. چې زه بازار ته راورسېدم طرف را باندې ورک وم، هلکه چوک ته لاړ شم. هلته شاید جنګ ونیښلي یو چیخیسته نسي. دوسرکې ته راغلم، دوسرکې ته چې راغلم مجاهدین راورسېدم. مجاهدین چې راورسېده وایي عسکر څه شو؟ ما له عسکر لاړه راځئ زغر ته راځئ. نو وګرځېدو، ډېر خوشحاله شو. کته پورته وګرځېدو، ډېر خوشحاله شو چې اسلامي امارت راغی. بیا د خدای دا ظالمان نه راولي، دې ملک ته نه راولي. دا اوس ګوره که پښتون ده، که هزاره ده، که هر ژبه ده، په افغانستان کې ټول ورونه دي، ټول په یوه دسترخوان د اوس درګرده ډوډۍ خوري.